بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې هیوادوالو، یو ځل راغلي یو د هسکې مینې ولسوالۍ د دولت خیلو د ایسپ مسو قریه ته، چې دلته موږ سره معلم صاحب ضربدین ناست دی. یعنې په نوم به یې تاسو ډېر ښه پېژنئ او ډېر خلک هم ورسره اشنا دي. معلم صاحب ټول عمر خدمت وکړو، خو هغه هم د قلم د لارې ډېر شاګردان یې وروزل. یعنې معلم صاحب هم دی پېژنئ. اوس یې که بېدسته شوي او تقاعد شوي، خو اوس یې یعنې افغانستان دپاره، د خپل وطن دپاره، خپل ملک دپاره خدمت د شعرونو د لارې کوي، د خپل وطن یعنې یادونه پکې کوي. معلم صاحب ناست دی، نو معلم صاحب ته بلنه ورکوو چې تاسو ته خپل یو خوږ شعر ووایي. معلم صاحب ضربدین. مانده کوي ښه. خدایه نور بند کړي جنګونه بمبارۍ، افغانان دي په ارمان د کلارۍ. خلک خوند تیروي خطی غورځئ، مونږ یو کب جوارۍ پیدا کوو په څه خوارۍ. کور د هغو په کالونو باندې فرش وي، زمونږ کور کې نه پیزي شته نه درۍ. هغوی په غوښو پولاوو باندې ماړه دي، زمونږ خو خوراک کدو دی یا تورۍ. د هغو په کور کې فرچ او ښه یخچال وي، زمونږ کور کې کړپ او کړوپ وي د پیشو او د کارۍ. د هغو لو او کلبه د ماشین کار وي، مونږ اوس هم په غوایو ځمکه کرو. خلکو د ګاډو جوړول او چلول زده کړي، زمونږ لا اوس جوړ سیستم د خرکارۍ. نو انار انګور پسته بادام یوسي زمونږ نه، خو هغوی راته رالیږي د پاپړ ډکې بورۍ. نو په لندن کې جونې لمر ته نه ګرځېږي، وای د لمر وړانګې رنګونه مه تورئ. چې په سودا پسې بازار ته روانېږي، نو په سر یې نیولې وي چترۍ. ښه لباس او ښه فیشن به یې پوره وي، ښه ښکارېږي به په شان د ښاپېرۍ. راشئ زمونږ خال وګورئ، چې پټوۍ پورې زغلۍ ډکې ټوکرۍ. د لباس او د فیشن فکر یې نه کړو، ښایسته پېغلې شي په شکل د پیرۍ. چې د 14 کلو عمر ته رسي، ښه زړه وي ورته وایي بیا ترورۍ. نو سیف الرحمن وایي خدایه زما وطنوال پوه کړي، دواړه لاسه درته نیسم په زارۍ. واو، مننه کوو معلم صاحب، په عمر دې برکت شه، په خدای دې برکت شه. واقعا ډېر ښایسته بیتونه دي ویل او خواږه بیتونه وو، او تا نه ډېره مننه کوو چې د وطن په باره کې او خلکو احساسات راوچتوي. الله درته په عمر کې برکت واچوي. هیوادوالو، تاسو چې وغواړئ چې موږ سره یعنې د وطن په حالاتو ځان خبر کړو، مشاعرې او شعرونه او د وطن قسم قسم یعنې ښایسته ښکلاګانې وګورئ، زموږ د پیج درسره لایک، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وئ ښاده ودانه.